علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هفتې د 2 ورځو د سلسلې نن چې تاسو ته به د کومې ورځې فضایل بیانوم هغه د چهارشنبې ورځ چې بود ورځ ورته ویلی کېږي او د شروع ورځ ورته ویلی کېږي. په دې ورځ باندې د خپل حاجت دپاره د خپل زړه د مراد دپاره سړی کم لمونځ وکړي او په کم ټایم کې وکړي او څنګه یې وکړي د هغې طریقه به تاسو ته ښیم. خو لاول مختصرا تاسو ته د بود د ورځې خصوصي خبرې ښیم چې زمونږ په تاریخ اسلام کې او د قیامت نه واره تر اوسه پورې په دې کې څه خاص واقعات شوي دي. نو یو خو د بود په ورځ باندې فرعون او د هغه قوم چې کوم دی الله تباه او برباد کړی او غرق کړی په سمندر کې، او په دې ورځ باندې الله رب عزت قوم عاد او قوم ثمود او قوم صالح چې کوم دی هغه الله تباه کړي. قارون، شداد، نمرود چې دا غټ کافران دي قرآن کې ذکر دی هغه هم په دې ورځ باندې هلاک شوي. اوس په دې ورځ باندې عبادت سړی په کوم وخت کې وکړي او د هغې اجر څومره دی د الله په نس، د هغې نه پس به بیا تاسو چې کله د دې اجر ته وګورئ د هغې نه پس به بیا تاسو بیا د خپل حاجت دپاره چې ډېر وړوکی دی چې کوم اجرونه الله رب عزت د دې عبادت په آخرت کې درکوي دا ستا حاجت هغې ته ډېر وړوکی دی. نو طریقه کار دا دی چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي که څوک د بود په ورځ باندې د چهارشنبې په ورځ باندې د نور ختو نه پس 12 رکعاته نفل په دې طریقه وکړي چې یو ځل پکې آیت الکرسي ووایي، 3 ځل پکې قل هو الله احد ووایي، نو الله رب العزت چې کوم عرش دی د هغه عرش لاندې یو فرشته به اواز کوي چې ای د الله بنده ستا ټول ګناهونه معاف کړی شو، د قبر عذاب او د قبر تنګي هغه ستانه لرې شوله او د قیامت سختي ستانه لرې شوه. قیامت چې کومه سختي ده د هغې نه ته محفوظ کړی شوې. اوس د را روان وخت دپاره نور نیک عمل کوه ته مکمل صفا شوې. دی خوشوا د الله په نس باندې چې کوم بزرګي ده او کومه نیکي ده خو د الله په نس باندې دا شوه. نو تاسو سوچ وکئ چې د 12 رکعاتو په بدله کې الله رب عزت دومره غټ نعمتونه درکړي، نو په دنیا کې دا واړه واړه حاجتونه بولې الله نه پوره کوي، خامخا به یې پوره کوي. د هغې نه پس به الله رب العزت په دربار کې لاس اوچت کوي او کوم کسان چې دي که هغه د ملک نه بهر دي، ګوره اکثره زموږ بعضې یورپ کې ممالکو کې کسان دي ملګري دي چې د هغوی قبولي نه کېږي، په جیلونو کې پراته کال د کلونو کاغذونه، یا دلته په خپل ملک پاکستان کې افغانستان کې عدالتونو چکرې وایي، څوک جیل کې دي. لکه دا یې مه ګورئ چې دې باندې به یا د پیسو صرف د پیسو کار کېږي، نه د چا څوک په جیل کې وي، د چا مقدمه وي، چا سره دشمني وي، چا ظالم په ظلم کړی وي، د چا سره محبت وي، د چا څوک په چا باندې قرض وي، چا ته پیسې نیولې وي، نوکري ورته نه میلاویږي. څومره حاجتونه چې چا دي د هغې دپاره به الله رب العزت په دربار کې لاس اوچت کوي. الله رب العزت به لازمي د حاجت به الله پوره کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.